نن به د افغانستان کرکټ ملي اتلان د زمبابوې کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې لومړی ټسټ سیالي ترسره کوي. نن غرمه 12 بجې به د افغانستان کرکټ ملي اتلان د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې د لوبو ډګر ته ښکته کېږي. که وګورو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې کرکټ ملي لوبډلې سره په ډېرې ټسټ سیالیو کې مخ شوې ده چې افغان لوبډلې زیاتره لوبو کې زمبابوې لوبډلې ته ماتې ورکړې دي. نو انشاءالله په نن سیالۍ کې به هم د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې یو ښه سیالۍ ترسره کوي. افغان کرکټ ملي لوبډلې بیا ټسټ سیالۍ ډېرې کمې ترسره کړې دي چې د غټو لوبډلو پر وړاندې کمې سیالۍ ترسره کړې دي. یوازې د هندوستان او سریلانکا لوبډلې پر وړاندې په ټسټ سیالۍ کې سره مخ شوې دي چې د هندوستان لوبډلې پر وړاندې په ټسټ سیالۍ کې افغان لوبډلې ماته خوړلې ده، خو د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې ښه سیالۍ ترسره کړې ده چې سریلانکا لوبډلې ته په ټسټ سیالۍ کې هم ماته ورکړې ده. افغان لوبډلې چې په ټسټ سیالۍ کې زیاتره مخ شوي دي هغه آیرلینډ او زمبابوې دي چې زیاتې ټسټ لوبې ترسره کړې دي او د دوی پر وړاندې په ټسټ لوبو کې یو ښه تاریخ هم لري.